السلام علیکم مینوالو څنګه یې ښې جوړ یې ټیک ټاک یې امید لرم چې ټول به ښه یې مینوالو نن زموږ چې کومه ریسیپي ده هغه چکن ملای بوټي ده آسان ریسیپي ده نه مسالو ته ضرورت شته دی نه مرچکو ته ضرورت شته دی سور مرچکی او دې کې به موږ اوږه ادرک او شین مرچی کوی چې تقریبا داسې 5-6 چمچ او مرچ به پکې داسې یو 2 چمچ اچو دغه وایټ پیپر هم استعمالولی شئ تاسو داسې 2-3 چمچ ورک شو او دا 2 پیکټه ملای ده دا به پکې وچو دا ملک پیک والا تقریبا دا 4 چرګانو ملای بوټي ده او دغه کې به ملای خلک ډېر اچوي خو زه پکې یو نیم پیکټ اچوم نمک حسب ضرورت په داسې ګوپې ولا ورکړی چې دا د میرینیشن ټایم مرګرو زیات خو 24 غنټې دی خو تاسو چې کم از کم 5 غنټې 10 غنټې میرینیشن دا واخلي خو زه دغه لا پوره 24 غنټې میرینیشن ورکوم دې له چې څومره میرینیشن زیات ورکړئ هغومره دا خوږ راځي بس ملای خو ورته ځکه یي چې بیا ملای ګوندې په سکرو باندې څاڅي او وږو عالم راغلی دی پړي یې ښکولي دي پړي یې شلولي دي ویډیو م تر ونه کړه بالکل یا برندونه وی غاګیا بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو دا 24 غنټې میرینیشن دغه بلکې 25-26 غنټې وشوې او دغه لزمونږ اوس ورکړه تقریبا داسې 1 کپ آیل او 3-4 شنه مرچکي مورته وټکوله موله ورکړه ملګرو دغه سره به داسې کار کړی چې داسې 2-3 منټه پس به یې اړوئ رااړوئ یو سایډ به یې ډېر وچېدو ته نه پرېږدئ او ګوتو کې تخې تخې لاړه دا میرینیشن کمال دی دا اوس دغه سیټ سم نه پوخ دا مونږ بیرته پرېږدو دا به هم بیرته پرېږدو ملګرو دا ملای بوټي تیاره شوه ډېره زیاته جوسي ده تاسو یې ټرای کړئ انشاءالله چې الله په فضل سره به ډېره ټیسټي راغلي ډېره مهرباني دغسې ښایسته ښایسته او خوندور خوراکو لپاره زموږ چینل لایک شیر او سبسکرایب کړئ